نعمان ابن مقرن چې کله د مسلمانانو د مخکې کېده ولیدو خوشحاله شو، همدغې کې لګیا او دی وایي چې جنډه مخکې بوځئ، جنډه مخکې لکه جنډه چې ته څومره مخکې بوځي د علاقې ته فتح کوې، لکه ته دې ایسته رالې دا فتح شو، ته دې ایسته رالې دا فتح او داسې ځه. په دې کې وایي پته نشته چې د کوم ځای نه یو ګشی راغی او د ده په دې نوم کې ولګېده. دوی دا کوم امیر چې نعمان رضی الله عنه نو هغه چې څنګه راولیدو ډېر وخت پکې نه و تېر چې هغه نڅا ووتو. نو ورور یې راغی معقل ابن مقرن رضی الله عنه، نو هغه به د خپل ورور باندې څادر ور واچو، دا جنډه یې واخیسته، اواز یې وکړو تقدمو یرحمکم الله، الله دې په تاسو رحم وکړي، مخکې ځئ مخکې، شاته کېږئ به نه ګورئ. او موږ روان وو مخکې او روان وو روان. په دې کې وایي چې اواز ولګو چې امیر څوک دی؟ امیر چې شو موږ ته خو نعمان نه ښکاري، نعمان کوم ځای کې دی؟ نو معقل ورته وایي هذا امیرکم قد اقر الله عینه بالفتح وختم له بالشهاده، دغه ستاسو امیر دی چې هغه ځای کې پروت دی، هغه شهادت چې کوم د الله نه غوښتلی او هغه ورته نصیب شو، سترګې الله د هغه یخې کړي په فتحه باندې، هغه د مسلمانانو کامیابي لیدلې وه. نو خلکو بیا بیعت وکړو د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه سره او ته دقه ښووله. عمر رضی الله عنه په مدینه کې او وی ناشنا کیفیت و داسې په انتظار وکړه نه لکه ماشوم چې پیدا کېږي او بهر انتظار ورته کېږي چې هلک دی که جنۍ ده، مړ دی که ژوندی دی، روغ دی که بیمار دی، نو بس سړی دقه دروازې سره تاویږي راتاویږي تاویږي راتاویږي. د عمر رضی په مدینه کې دقه دا غوږ یې ایښودی چې د مسلمانانو په ګورې څه خبر راځي، روغ به راځي، زخمیان به راځي که نه بلکل به نه راځي. نو حذیفه رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته خط ولیږه او بشارت یې ورله ورکړو چې الله رب العزت مؤمنانو له فتحه ورکړې ده. هغه خط چې کله ولیدو او په خپله بیا وروسته چې کله راغی حذیفه رضی الله عنه ورته وایي ابشر یا امیر المؤمنین بفتح اعز الله فيه الاسلام واهله. امیر المؤمنین مبارک شي هغه فتح چې الله پکې اسلام او مسلمانانو له عزت ورکړی ده او کفر او کافران یې ذلیله کړي. نو دغه ورته وایي دا عمر رضی الله عنه نور لښکر لا نور راغلی دی مخکې ترې راغی، وایي ته نعمان رالېږلی یا هغه استازي ته یې ووایي وایي ته نعمان رالېږلی؟ دا خبره تا ته نعمان وکړه کوم چې دوی هغه امیر ورته یې وایي احتسب النعمان یا امیر المؤمنین، د هغه مبارک د الله نه اجر غواړه. وی فبکا عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه په ژړا شو، خوا کې چې ورسره کوم ملګري ناست وو هغوی هم په ژړا شو. انا لله و انا الیه راجعون وي، ځکه چې داسې سړي ځای کېده دا د سړي زړه سوری کوي. یو زموږ په شان سړی که دی مړي او که دی ژوندی څه بې کیږي او څه پې نه کړي، خو داسې سړی چې ځي نو دا امت ته غټ نقصان دی. وی بیا ورته وایي چې نور څوک، نور پکې څوک مړه دي، هغو ته شمارول شروع کړو فلان 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 تر دې چې ډېرو نومونو ته ورغی. ورته ویې وآخرین یا امیر المؤمنین لا تعرفهم، او نور ډېر بې شماره دي امیر المؤمنین چې ته یې پېژنې نه، ځکه چې دی خو هر یو کس خو نه پېژنو غټ لښکر دی. نو نور پکې هم ډېر شهیدان دي هغه ته نه پېژني. نو عمر رضی الله عنه په ژړا شو او د اوښکې په دې غټه ږیره باندې رالي داسې وی لا یضرهم الا یعرفهم عمر لكن الله يعرفهم. دا خبر هغوی له نقصان نه ورکوي چې عمر یې نه پېژني، د عمر رب خو یې پېژني که نه چې دا څوک و څوک نه و. الله سره خو هره خبره الله ته معلومه ده، یېرېږي ترې نه. په دې جنګ کې څوک شهید دی